الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع توبې لمونځ او د الله رب العزت نه بخښنه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: نشته هیڅ یو مسلمان یو شخص چې کومه ګناه وکړي او بیا راولاړ شي طهارت او اودس وکړي او وروسته د خپل اوداسه نه لمونځ وکړي او د الله رب العزت څخه د خپل د ګناه بخښنه وغواړي، مګر دا چې الله به هغه ته بخښنه کوي. وروسته له دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو چې د هغه ژباړه داسې ده: متقیان هغه کسان دي چې کله بد کار وکړي، یعنی ګناه وکړي د بل چا په حق کې او یا په خپلو ځانونو باندې تیری وکړي، نو الله یاد کړي او بیا د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي، الله رب العزت به هغه ته بخښنه کوي. مقدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، موږ خو تل لپاره په ګناه اخته یو. صغیره ګناه خو زموږ بلکل عادت دی، حتی د ورځې کیدای شي چې په څو کبیره ګناهونو باندې هم اخته شو. نو د دې د پاکوالي لپاره راشئ اودس وکئ، 2 رکاته مونځ وکړئ او د دې نه وروسته د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړئ. رسول الله وایي چې الله به داسې انسان ته بخښنه کوي. همدارنګه په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم یقوم فیصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. کله چې یو بنده کومه ګناه وکړي او د دې نه وروسته په ښه شان باندې اودس وکړي او بیا خپل رب ته ودرېږي، مونځ وکړي، بیا له الله نه بخښنه وغواړي، نو الله به هغه ته بخښنه وکړي. د احادیث د توبې لمانځه باندې دلالت کوي. قسم د لمانځه رکاتونو شمیر په دې کې نه دی تعیین شوی، خو په نور روایتونو کې شمیر 2 او 4 رکاته ښودل شوي دي. څوک چې د توبې مونځ کوي یا د 2 رکاته وکړي او یا 4 رکاته، او خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي او د خپلې ګناه بخښنه د الله نه وغواړي او په خپل ګناه باندې د پښیمانتیا وکړي. د توبې ویستلو په مهال به بنده په ژبه استغفار او بخښنه غواړي او په زړه کې به د خپل پروردګار په وړاندې د داسې عاجزي او زاری اظهار کوي لکه چې کوم غلام له خپل بادار څخه تښتېدلی وي او هغه غلام بیا راګیر شي او د هغه په وړاندې ودرول شي. همداراز د بخښنې غوښتنې په مهال دی په ژبه باندې د ظلم او زیاتي اعتراف کوي چې الله ما ظلم او زیاتی کړی دی. داسې به وایي چې ای زما پروردګاره، ما له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی، ما بد کړي دي، نو زما ګناه وبخښه. په دې ځای کې باید چې د استغفار مختلفې کلمې په خپل ژبه باندې راوړي او ویوایي: استغفر الله، اللهم اغفر لی، یا استغفر الله و اتوب الیه. هیله ده چې الله یې ګناهونه ورته معاف کړي. توبه یې ویستله، د خپل عمل باندې پښیمانه هم شه، خو له توبې څخه به وروسته کوم عملونه کوي.
له توبې څخه وروسته باید توبه ویستونکی د نیکو عملونو اهتمام وکړي، تل لپاره یې مخه نیکو عملونو ته وي تر څو یې بدي او ګناهونه په نیکیو باندې بدل شي. الله رب العزت فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه چې نیکي بدي له منځه وړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ځای کې چې له الله څخه وویرېږه او د بدي پسې نیکي کوه چې محو کوي یې، یعنې همدارنګه د ستا نیکي به ستا بدي محوه کړي. نو هغه انسان چې توبه ویستلې د توبې نه وروسته باید نیکو عملونو ته مخه کړي تر څو دا نیک عملونه د هغه بد عملونه ټول محوه کړي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکي هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. د تیاره مړه کول او ویستل د طاعت په رڼایي سره کیږي. که ته غواړې چې د خپل زړه نه تیاره وباسې او هغه تیاره چې ستا په زړه کې د هغه مړه کړې، نو الله ته متوجه شه، د الله اطاعت او تابعداري وکړه. نو باید چې بنده د ګناهونو متبادل لار ولټوي او د ګناهونو متبادل لار چې د هغه اطاعت او نیکي ده، ځکه د مرض علاج د هغې پر ضد څیز باندې کیږي. د مثال په توګه که یو چا سندرې اورېدلي، موسیقي یې اورېدلې وي، نو په کار ده چې د قرآن کریم تلاوت واوري او د ذکر په مجلسونو کې کښېني، او که شراب څکلي وي، مال څکاک او د شربتونو خیرات او صدقه دې وکړي، او که چاته یې تکلیف رسولی وي، نو په دې صورت کې دې له خلکو سره ښېګڼه کوي. او که د چا مال یې خوړلی وي، نو حلال مال دې صدقه کړي. که په ژبه یې د چا عزت پایمال کړی وي او یا یې د چا غیبت کړی وي، نو د هغو خلکو ښه صفتونه او نیک خویونه دې په ډاګه کړي او د هغوی ستاینه دې وکړي، تر څو چې هغه تیاره چې ستا زړه ته ننوتلې ده هغه د ستا د زړه نه ووځي. خو له بده مرغه نن ورځ موږ په ګناه باندې اخته یو. چیرته هم الله ته متوجه نشو، د خپل ګناه باندې پښیمانه نشو، 2 رکاته لمونځ ونه که، الله ته د تضرع او د عرضي لاسونه پورته نه کړل تر څو چې الله زموږ ګناهونه وبخي. نو وجه دا ده چې ورځ په ورځ زموږ زړونه تیاره کیږي، زموږ زړونه لا هم په هغه باندې مهر لګیږي، د الله ویره په زړه کې ختمه شي. نو چې ختمه شي کله به بیا لاسونه الله ته پورته شي چې د هغه نه د خپل ګناه بخښنه وغوښتلی شي. خو چې انسان یوه ګناه وکړي، ګناه پسې متصل د الله نه بخښنه وغواړي، نو تل لپاره به الله دا په عزت کې لري. او باید انسان تل لره د خپل رب نه بخښنه او مغفرت وغواړي، استغفار ووایي. الله رب العزت فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. نه دی الله چې پر دوی باندې عذاب راولیږي تر څو چې ته پکې موجود یې، رسول الله ته وایي. او نه دی چې الله ربالعزت دوی عذاب کړي په داسې حال کې چې دوی د خپل رب نه بخښنه غواړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې امت کې 2 امنونه دي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود چې هغه لاړه، او بل استغفار ویل چې هغه تل لپاره پاتې دی. همدارنګه رب العزت فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. او هغه کسان چې کله یو بد کار یعنی لویه ګناه وکړي یا په خپلو ځانونو باندې زیاتی وکړي، وړه ګناه وکړي، نو الله یاد کړي او د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي، او بې له الله څخه بل څوک بخښونکی هم نشته. او دغه خلک بیا هغه کار ته په داسې حال کې چې پوهیږي یعنی نه ورګرځي ګناه نه کوي. دا د مسلمان صفت دی چې الله بیان کړی دی چې کله بد کار وکړي نو بیا الله یادوي، الله نه بخښنه غواړي، او غیر د الله نه بل څوک بخښونکی هم نشته دی. مسلمان باید په کثرت سره استغفار ووایي او له الله تعالی څخه تل بخښنه وغواړي تر څو یې ګناهونه محوه شي او د الله تعالی د مهرباني مستحق وګرځي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې زیات استغفار وایي الله تعالی به ورته له هر خفګان او پریشانی څخه راحت او له هرې تنګي څخه الله د خلاصون لار پیدا کړي او له داسې ځایه به هغه ته روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. عایشه رضی الله عنها فرمایي توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. ښه ژوند او نیکه بدله د هغه چاته چې په خپلې عملنامه کې ډیر استغفار عمومي. خو نن ورځ د دې پر ځای چې موږ په خپله ژبه باندې استغفار ووایو، الله یاد کړو، د الله نه بخښنه وغواړو، تل لپاره زموږ په ژبه باندې غیبت، زموږ په ژبه باندې دروغ، زموږ په ژبه باندې ناروا ویل، زموږ په ژبه باندې شکنځل کول او زموږ په ژبه باندې هغه کلمات چې واقعا یو مسلمان خور او مسلمان ورور سره نه ښایي هغه روان او هغه جاری دي او دا ټول به ستا په عملنامه کې لیکل کیږي. د آخرت په ورځ به الله د هغې هرې ذرې ستا نه پوښتنه کوي. حسن بصري رحمه الله فرمایي تاسې په کورونو کې په دسترخوانونو باندې په لارو بازارونو او په مجالسو کې او هر چیرې چې یاست ډیر استغفار وایئ، ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څه وخت د الله تعالی بخښنه او مغفرت را نازلیږي. نو په هر وخت کې د الله نه بخښنه غواړئ، ځکه تاسو ته وخت معلوم نه دی چې د الله مغفرت او بخښنه کله را نازلیږي. لقمان حکیم خپل زوی ته دا نصیحت کوي، ورته وایي چې زما زویه خپله ژبه دې په دې باندې عادت کړه چې اللهم اغفر لی، ای الله بخښنه راته وکړې، ځکه چې الله تعالی ته داسې ساعتونه او وختونه دي چې په هغې کې غوښتونکي نه رد کیږي، یعنی هغه دعاګانې چې غوښتونکی د الله نه غواړي هغه نه رد کوي. نو تل لپاره په ژبه باندې اللهم اغفر لی جاري ساته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې د استغفار ځینې خاص کلمې او د هغې فضایل هم راغلي دي. نو باید چې د هغه وظیفې کولو ته او د هغې ویلو ته موږ او تاسو پاملرنه وکړو، تر څو د ګناهو له چټلیو څخه الله موږ او تاسو پاک کړي او له خطرونو څخه الله موږ ته نجات راکړي. زه به ځینې هغه مهمې کلمې تاسو ته ذکر کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم واتوب الیه، یعنی زه بخښنه غواړم له هغه الله څخه چې بې له هغه بل څوک د عبادت مستحق نشته، ژوندی او انتظام کوونکی دی او هغه ته توبه وباسم. رسول الله وایي څوک چې دا کلمات ووایي نو الله ګناهونه بخي، که څه هم له جنگ او جهاد څخه تښتېدلی وي او فرار یې کړی وي. ډېره لنډه کلمه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. الله به دې په دې باندې غټ غټ ګناهونه درته وبخي. دویم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي هغه فرمایي چې موږ په یو مجلس کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه 100 ځله دغه کلمه شمیرله چې واورېدله. رسول الله به ویلې اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، ای زما ربه ما ته بخښنه وکړې او توبه را باندې وباسې او توبه مې قبوله کړې، بېشکه چې ته ډېر توبه قبولونکی او ډېر مهربان ذات یې. رسول الله به دا کلمه تل لپاره ویلې چې رب اغفر لی توب علی انک انت التواب الرحیم. عبدالله ابن عمر وایي چې 100 ځله دا کلمه موږ د رسول الله نه وشمېرله چې په یو مجلس کې به یې دا ویلې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رب نه بخښنه وغواړو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو او هغه لنډ استغفار چې په هغه باندې الله زموږ ګناهونه معاف کوي په هغه باندې خپله ژبه خلاصه کړو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ بلتیا وکړئ. د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو، حالت نه دنیا لاړو، د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو، چې تراغلې جهالت نه دنیا لاړو، د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي
چې حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې داسې یوه کلمه راته وښایه چې په لمانځه کې ووایم. رسول الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته وفرمیل چې داسې وایه: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ای الله، ما له خپل ځان سره زیاتی او ظلم کړی او یوازې ته بخښونکی د ګناهونو یې، نو ما ته له خپل جانبه بخښنه وکړه او پر ما باندې مهرباني وکړه. بېشکه چې همدا ته ډېر بخښونکی او ډېر مهربان ذات یې. نو که زموږ یو مسلمان ورور او مسلمانه خور په مانځه کې چې کله آخره قاعده کې کینی د اللهم ربنا وروسته دا دعاګانې اولولي هیله ده چې الله به ورته بخښنه وکړي، ځکه دا هغه دعاګانې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته ښودلې دي چې دا دعاګانې په خپل مانځه کې کوه. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. همدارنګه امام ابن رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب جامع العلوم والحکم کې لیکي بهترین استغفار دا ده چې بنده لومړی د خپل رب ثنا ووایي، بیا په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي، اقرار وکړي چې الله ما دا ګناه کړی، او بیا له الله څخه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه سید الاستغفار په کلمه کې هم دا راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بخښنې سردار او د استغفار مهمه کلمه دا ده: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ای الله، ته زما رب یې، د عبادت مستحق نشته مرحمت ته، زه دې پیدا کړی یم او زه دې بنده یم او زه تر خپل وسې پورې ستا پر وعدې ولاړ یم. پناه غواړم له تا څخه له شر د هغه څه چې ما کړي دي. اقرار کوم ستا پر نعمت باندې چې پر ما دې کړي دي، او په خپلې ګناه باندې اعتراف او اقرار کوم بېشکه چې نه بخي ګناهونه بې له تا نه بل څوک. د حدیث په آخر کې دا هم ذکر شوي دي چې دغه کلمات څوک په پوخ باور او یقین سره د ورځې له پله ووایي او بیا مړ شي مخکې له دې چې بېګاه شي، نو دا به الله له جنتیانو څخه شمار کړي، دا به جنت ته لیږي. او که څوک د شپې له پله ووایي مخکې له دې چې سهار شي، په داسې حال کې چې یقین او باور ورباندې لري او مړ شي، نو دی به له جنتیانو څخه وي، الله به جنت ته داخل کړي. زموږ د بخښنې اسباب الله رب العزت ټول موږ ته رالیږلي او موږ یې ترې خبر کړي یو، خو له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي. که ماسخوتن ویده کېږو نو دونه خوراک وکړو چې بیا د مانځه او د طاعت وس زموږ کې نه وي، او سهار هم د غفلت په خوب باندې پراته یو، د سهار مانځه ته نه اوچتېږو چې اودس وکړو او الله ته ودرېږو، د خپل راز او نیاز الله سره شریک کړو، الله نه بښه وغواړو، هغه ټول په خوب کې تېروو چې بیا د الله د لعنت او د غضب مستحق ګرځو. نو دا کلمه چې سړی په پوخ باور او یقین سره ووایي، د ورځې چې ووایي چې مخکې د دې په بېګا راشي مړ شي، الله به جنت ته بیایي، او که شپې ووایي مخکې د دې چې پې سهار شي، الله به جنت ته بیایي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او د استغفار او د بخښنې په باب کې دا هم ډیره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته باید استغفار ووایي او د خپل پروردګار نه بخښنه وغواړي. فرض مانځنه وروسته باید استغفار ووایي چې کله تاسې فرض مونځ خلاصوئ 3 ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. همدارنګه هغه چاته چې الله د تهجد د لمانځه توفیق ورکړی دی، د هغه نه وروسته باید استغفار ووایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. او هغه څوک چې الله رب العزت د حج په سفر باندې مشرف کړي چې کله د عرفات نه راکوزیږي، هلته دې هم د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي او استغفار دې ووایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځه نه سلام وګرځوه نو 3 ځلې به ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
او همدارنګه د الله قول ده چې وبالاسحار هم یستغفرون. دې په تفسیر کې حسن بصري نه نقل شوي دي چې هغه به ویل مد الصلاة الى السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. د خلکو به تر سهار وختي یعنې تر پیشنهوي په منځونه وکړل، بیا به کېناستل له خپل پروردګار څخه به بخښنه غوښتله، نو ځکه الله د هغو په صفت کې وایي چې وبالاسحار هم یستغفرون. او هغه څوک چې د عرفات نه راکوزیږي هغه دې هم استغفار وایي، لکه چې الله وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي او له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ، بېشکه چې الله ډیر بخښونکی او زیات مهربانه ذات دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو عملونو، او کوم ګناهونه هم چې کړي الله دې توفیق راکړي چې د هغې بخښنه د الله نه وغواړو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم نقل دی چې کله تاسو اودس کوئ د اوداسه نه وروسته دا ووایئ چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. ای الله ما له توبه ویستونکو څخه او همدارنګه ما له پاکانو خلکو څخه وګرځئ. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې لیکي چې د اوداسه څخه وروسته دغه کلمه ویل مستحب دی او دا د اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دي. او امام غزالی په احیاء العلوم کې لیکي باید چې استغفار ویل د زړه په توجه سره وي، ځکه چې یوازې په هغې سره د خولې خوځول ګټه نه لري چې صرف خوله خوځوي اما په زړه کې د استغفار او بخښنه نه وي. نه، بلکې استغفار ویل باید د زړه په توجه سره وي، ځکه صرف د خولې په خوځولو باندې څه ګټه استغفار نه لري، بلکې د خولې ویلو سره سره زړه توجه، عاجزي، رغبت، صدق، اراده او اخلاص د نیت هم ضروري دي تر څو په دې د دفع کولو او لرې کولو صلاحیت ولري تر ستا ګناهونه الله معاف کړي او الله تا ته بخښنه وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، په هر وخت کې استغفار وایئ، د الله نه بخښنه غواړئ، ځکه هغه وخت معلوم نه دی چې الله زموږ بخښنه په کوم وخت کې کوي. نو هیله ده چې الله رب العزت که موږ او تاسې په عاجزي او تواضع سره بخښنه غواړو چې الله موږ ته بخښنه وکړي. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د استغفار ویلو توفیق غواړم. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه